السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د واتساپ درې مهم سیټینګونه چې هیڅوک ترې نه دي خبر، یعنی هغه سیټینګونه چې کولی شي ستاسو واتساپ له هیکینګ څخه وژغوري. دغه ویډیو تر پایه درسره وګورئ. سټیپ بای سټیپ طریقه پکې ښودل شوې ده چې څنګه کولی شو هغه چیک کړو هغه درې سیټینګونه فعال کړو ترڅو زموږ او ستاسې واتساپ له هیکینګ څخه وژغورل شي. نو راځئ په دې ویډیو کې درته وښیم، خو مخکې له دې چې په دې ویډیو درته پیل وکړم نو له تاسو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې زموږ دغه د یوټیوب د افغان سکیلز چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او یو ښایسته کمنټ وکړئ. او په ډسکریپشن کې زموږ د ټیلیګرام چینل لینک هم شتون لري، مهرباني وکړئ هلته هم راسره جوین کیدلی شئ. راځو د موبایل سکرین ته. را به شئ په خپل واتساپ به ورته کلیک واخلئ. راځو په واتساپ ورته کلیک اخلو. کله مو چې په واتساپ ورته کلیک واخیستو په دې کې لومړی سیټینګ دی چې تاسو به هغه سیټینګ چیک کړئ. را به شئ په دې دریو نقطو به ورته کلیک واخلئ. دریو نقطو باندې مو چې ورته کلیک واخیستو دلته یې تاسو ته لیکلي دي لینکډ ډیوایس. دغه د دې لپاره کارول کیږي چې ستاسو واتساپ په څو موبایلونو کې خلاص شوی دی. اول به راشئ دا به چیک کړئ چې آیا ستاسو واتساپ خو به بل څوک نه کاروي. واتساپ کیدلی شي چې په درې څلورو موبایلونو کې استعمال شي. نو تا ته څنګه پته ولګي چې زما موبایل په درې څلورو موبایلونو کې استعمالیږي. راځئ دا به شئ په دې لینک ډیوایس به ورته کلیک واخلئ او چیک به کړئ چې آیا زما موبایل بل څوک کارولی شي زما واتساپ یا نه. دلته تاسو ته پته راځي. راځو په لینک ډیوایس ورته کلیک واخلو. دلته تاسو ته لیکلي دي یوز واتساپ ان ادر ډیوایس. یوز واتساپ ان ادر ډیوایس کولی شي په بل موبایل کې د واتساپ استعمال کړئ. نو دلته تاسو ته بیا لینک ډیوایس رااخلي. که چېرته ستاسو واتساپ په بل موبایل کې خلاص شوی وي لینک ډیوایس درته رااخلي. دلته موږ ته یوازې لیکلي دي لینک ډیوایس. دا معنی لري چې خپل واتساپ مو د بل موبایل کې هم راخلاصولی شي. خو که لینک ډیوایس شو نو ای ډي ورڅخه اضافه شوه نو بیا ستاسو واتساپ بل موبایل کې خلاص شوی دی. په دې لینک ډیوایس ورته کلیک واخلئ. له هغه موبایل څخه یې کولی شئ لګ آوټ کړئ. دا و لومړی سیټینګ. راځو دوهم سیټینګ ته. راځو په دې شاته به راشو. دلته به راشئ په دې سیټینګ به ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په سیټینګ ورته کلیک واخیستو دلته به په دې را به شئ په پرایوسي به ورته کلیک واخلئ. پرایوسي باندې مو چې ورته کلیک واخیستو لاندې به تاسو راشئ. راځو دلته به په ایپ لاک ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په ایپ لاک ورته کلیک واخیستو دلته به دا آپشن تاسو فعال کړئ. دا آپشن تاسو د خپلې فینګر پرنټ یا د خپلې ګوتې سره به یې فعال کړئ. راځو دغه خپل فینګر پرنټ ورته اډ کوو. دغه دلته یې درته لیکلي دي چې اټوماټیکلي لاک. هیڅوک نشي کولی چې ستاسو بغیر ستاسو د ګوتې څخه بغیر واتساپ استعمال کړي. یعنې که په بل موبایل کې هم ورته یو څوک لاګین شي بیا هم نشي کولی چې دغه واتساپ استعمال کړي ځکه چې هلته ترې پاسکي یعنې د ګوتې بایومتریک غوښتل کیږي. دلته چې ما تاسو ته کوم ځای نښه کړی دی immediately after 1 minute after 30 minute. لومړی یو چې دی immediately یعنې کله چې د واتساپ څخه بهر کېږي سمدلاسه د لاک کېږي واتساپ. او دوهم چې دی 1 دقیقه وروسته د لاک کېږي او دریم چې دی after 1 minute 30 minute له 10 دقیقو وروسته د بند کېږي. موږ راځو په د immediately په د لومړی یې ورته کلیک اخلو چې څنګه د واتساپ بهر کېږم واتساپ باید زما ګوته بیا وغواړي یعنې فینګر پرنټ باید وغواړي. شو کنټینټ نوټیفیکیشن دغه پرېږدئ. دغه و دوهم سیټینګ ومولیدل زموږ هغه پسکي اډ شوه. نو دریم سیټینګ تاسو به راشئ په دې دلته به راشئ په دې اکاونټ به ورته کلیک واخلئ. په اکاونټ چې ورته کلیک واخیستو دلته به تاسو راشئ د ټو سټیپ ویریفیکیشن به فعال کړئ. دلته به دغه ټو سټیپ ویریفیکیشن فعال کړئ. کله مو چې په دې ټو سټیپ ویریفیکیشن ورته کلیک واخیستو موږ خو مخکې د ټو سټیپ ویریفیکیشن فعال کړی دی. که تاسو غواړئ چې غیر فعال کړئ ټرن اپ باندې ورته کلیک واخلئ. که چېرته هم فعال کړی نه وي دلته تاسو ته ښودل کېږي ټرن آن. نو دلته تاسو ته ټرن آن ښودل کېږي د ټرن اپ په ځای که چېرته مو نه وي فعال کړی. هلته چې چا نه وي فعال کړی نو تاسو به دلته راشئ په دې ټرن آن به ورته کلیک واخلئ او یو پاسورډ به ورته انتخاب کړئ. دلته موږ چینج پین راځي. دلته درته یو شپږ خانې کوډ غواړي یو 2 ځله یې درڅخه غواړي. ما خو مخکې له مخکې پاسورډ ورکړی دی نو هغه چې ورته ورکړئ بس تاسو دغه ټو سټیپ ویریفیکیشن کمپلیټ کیږي. خو د ټو سټیپ ویریفیکیشن مه هېروئ ځکه چې دا بیا درڅخه غوښتل کیږي. په اخر کې بیا چې کله واتساپ ته لاګین کیږئ دلته درڅخه غوښتل کیږي. نو دغه د واتساپ درې مهم سیټینګونه وو چې کولی شئ په دې درې سیټینګونو څخه خپل اکاونټ محفوظ کړئ. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که مې ویډیو خوښه شوې وي بیا هم درسره هیله کوم چې زموږ د یوټیوب د افغان سکیلز چینل درسره خامخا سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وختونه او ښې چارې ولرئ.